سلام ستړي مشئ. د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان د جلغوزیو جوپه چین ته ولېږل شوه. په دې پار د کابل نړیوال هوایي ډګر کې ځانګړي مراسم نیول شوي وو چې د رئیس الوزرا مرستیال او یو شمېر نورو چارواکو هم پکې ګډون کړی و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د اګست میاشتې له 10 افغانستان ته په 12 الوتنو کې 229 میټریک ټنه روغتیایي توکي لېږلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دغه طبي وسایل او درمل یې هغه نږدې 3 میلیونه کسانو په پار استولي چې بیړنۍ اړتیاوې یې درلودې. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد افغانستان سره 50 میلیونه یورو مرسته کوي. د زیاته کړي چې افغانستان کې د راتلونکي ژمي پر راتګ سره به نږدې اونیو او میاشتو کې اړمنو افغانانو سره نورې مرستې هم وکړي. د سما نیوز په نوم یوې پاکستاني رسنۍ لیکلي چې د خیبر پښتونخوا په 400 سیمه کې د ملنګ په نوم یو افغان او د هغې مور ژوندي په اور سوځول شوي. پیښه کې افغان ځوان وژل شوی او مور یې سخت ټپونه اخیستي چې وضعیت یې بد دی.